السلام علیکم. برېښنا په اونۍ کې څو مهمو خبرونو ته ښه راغلاست. د ترکمنستان هرات د سوشل کلوډ برېښنا لیږدمزو بیا نښلولو لپاره ګړندۍ هڅې روانې دي. د تیزو توپانونو او اورښتونو له کبله د هرات رباطسنګي ولسوالۍ بندي بوخورشر سیمه کې له ترکمنستان څخه د برېښنا رالېږد شپږ پیل لوېدلي چې اوس مهال یې د بیا رغونې او وسولو هڅې ګړندۍ روانې دي څو هر څومره ژر د هرات برېښنا خدمتونه نورمال حالت ته راوګرځي. د کابل برېښنا ریاست اړوند شپږم جکشن مسؤلین وایي پر برېښنا لیږد پایو او میټر بکسونو د چاپي تبلیغاتو لګېدل د شبکې د ترمیم او ساتنې چارې له خنډونو سره مخ کوي. په ورته وخت کې د افغانستان برېښنا شرکت بیا له ښاریانو څخه غواړي چې د عامه برېښنایي تجهیزاتو پر سر اعلانونه ونه لګوي څو د شبکې اصلاح او خدمتونه په اسانه او خوندي توګه ترسره شي. او د افغانستان برېښنا شرکت شکایتونو اورېدو مدیریت کارکوونکو په تېره یوه اونۍ کې د 1940 پیرودونکو ستونزو حل ته رسېدنه کړې. په دې لړ کې د 144 شمېرې له لارې د 514 واتساپ شمېرې له لارې د 1014 په حضوري ډول د 122 او د ای برېښنا اپلیکیشن له لارې بیا د 240 پیرودونکو ستونزو حل ته رسېدنه شوې او دا چاره لا هم په نورماله بڼه دوام لري.